ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي امیر کابلوف یو ځل بیا ویلي چې د مذاکراتو د ځنډ پړه د افغان دولت پر غاړه ده. کابلوف زیاته کړې چې افغان دولت د مذاکراتو په شروع کولو او د بندیانو په خوشي کولو کې له دې امله ځنډ کاوه چې ګوندې امریکا نوې اداره به له دوی سره خپل چلند بدل کړي. د برېښنا ملي شرکت اعلان کړی چې د کابل غزني 220 کیلو واټ برېښنا لاین وردګو ولایت په دشت توپ سیمه کې د جنګ له امله پرې شوی دی. د برېښنا شرکت وایي چې د جنګ له امله د برېښنا 4 پایر ویجاړې شوي او اوس غزني ولایت او شاوخوا سیمې یې له برېښنا څخه لا هم بې برخې پاتې. په ارزګان ولایت کې د واده مراسمو یو موټر په سیند کې بند پاتې شوی چې له امله یې 6 مېرمنې او 4 ماشومان مړه شوي دي. دا پیښه تېره ورځ هغه مهال رامنځته شوه چې کله په ګیزاب ولسوالۍ کې د یاد موټر د هلمند له سیند څخه د تېرېدو په حال کې و او د امریکا د جانسن جانسن شرکت داسې کورونا ضد واکسین جوړ کړی چې د یاد ویروس پر ضد یې یو دوز تطبیق پوره مخنیوی کولی شي. څېړنې ښیي چې د یو ځل تطبیق یې 80 سلنه خوندیتوب رامنځته کوي.